که تا سره په دې دور کې صرف یو موبایل وي او د انټرنیټ کنیکشن، خو بیا هم ته هر میاشت کم از کم آنلاین $1000 نه ګټې، نو بیا ته په یو ډېر غټ نقصان کې روان یې. او دغه اماونټ کم $1000 چېرته زه یادوم، نو دا نن سبا خلک هسې په ګپ شپ کې ګټي، مطلب څه دومره غټې پیسې نه دي. ځکه نن سبا د AI دور دی او پیسې ګټل دومره اسان شوي دي چې هغه سعودي عرب او دوبۍ ته تلل خو پرېږده. هغه خلک چې په دې خبرو باندې پوهېږي هغوی د خپل کور نه هم نه راوځي، په خپل کور کې دننه آنلاین کار کوي او ښه زبردست ارنینګ کوي. ښه، اوس خپل اصل پوینټ ته راځو. دا خبره کوو چې دغه پیسې اخر ګټل کېږي څنګه. اوس دلته به ډېر داسې کسان دي هغوی به وایي چې ښه ما سره انټرنیټ کنیکشن هم شته، موبایل هم شته، دا راته ووایي چې په کومه طریقه باندې زه پیسې وګټم. نو د همدې څیز د ایکسپلین کولو دپاره چې تاسو مونږ سټپ بای سټپ وښیو، په دې وجه باندې نن مونږ دغه ویډیو جوړو. یو داسې فارموله سره شیر کوم سټپ بای سټپ چې په 2026 کې په دې 2026 کې ته په هغې باندې د زیرو انویسټمنټ نه، مطلب یو پیسه $1 به دې مورکې نه لګي، ټول اخوا دېخوا د یو څیز ته مورکې ضرورت نشته. صرف او صرف ضرورت ورکې د یو موبایل او د انټرنیټ کنیکشن بس. که چېرته پې ته کار سټارټ کړي نو په نږدې وخت کې ستا چې هغه وړه تنخوا هم وي که نه، نو د سرکاري سکول ټیچر نه وي، هغه درته نه یادوم، بلکې د سرکاري سکول پرنسپل درته یادوم. د هغې نه به انشاءالله ستاسو سیلري دا به زیاته وي، د هغې نه به تاسو ډېر څه ګټئ. او د سرکاري سکول ټیچر پرنسپل دا زه ولې درته په هر یو ویډیو کې یادوم، د دې مین ریزن دا دی چې نن سبا د PhD او سیټ راشي یا دغه شانې بل کوم یو جاب راشي چې د هغې تنخوا په مشکله باندې 40,000 50,000 وي، نو هغې پسې خلک څومره خواري او محنت کوي، ډېر زیات کوششونه ورپسې کوي، او څه خلک ورکې داسې وي چې هغوی پې ډېرې غټې پیسې ورکوي او صرف پیسې نه، هغه محنت څومره کړی وي. خو د دې پروسس د سټارټ کول نه مخکې زه تاسو ته یو خبره کلیر کول غواړم. که چېرته ستا دا سوچ وي او ته دا ګمان کوې چې زه به خواري محنت ونه کړم او په یو شپه کې دننه به کامیاب شم، نو ګوره د مخکې راته وایم ویډیو لا سټارټ شوې نه ده چې دغه شانې قانون الله هم نه دی جوړ کړی. بیا ته داسې کار وکړه چې چېرته ډکې بای نه دی، د هغه ولاګونه وګوره، سورف جوشي وګوره، چېرته بل څه وګوره، دا ویډیو ستا لپاره بیخي نه ده. خو ویټ ا منټ، دومره زر ځم مه. که چېرته ستا دا سوچ وي چې صحیح ده محنت به کوم، خو چې دومره ډېر محنت ورکې نه وي، صحیح د ټیم دی رانه والي، خو چې دومره ډېر ټیم نه هلي، ځکه بیا چې ډېر ټیم والي کلونه والي نو د هغه کامیابي بیا څه فایده نشته دی چې لږ زر کامیاب شم. که دا سوچ دی وي نو سیم ایګزیکټلی همدغه خبره به نن په دې ویډیو کې مونږ کوو، همدغه څیز به نن مونږ زده کوو، ځکه چې the most busy people aren't the most successful people. یعنی په دې نه ده چې څوک ډېر محنت کوي نو هغه به ډېر کامیاب وي، دا غلطه خبره ده. لږ محنت وکړه خو په صحیح ځای کې وکړه، نو هله به ته کامیاب شي. تاسو وګورئ که نه په خپل کلي کې، په خپله محله کې، اخوا دېخوا داسې ډېر کسان به چې هغه ډېر زیات محنت کوي د سهار نه تر ماښامه پورې، او په بدل کې هغوی ته میلاویږي صرف او صرف د 2 وختو خوراک، او هغه هم ډېر زیات په مشکله. د انډیا یو موټیویشنل سپیکر دی، ټکله موټیویشنل سپیکر ورته وایي، یعنی ګنجې موټیویشنل سپیکر. هغه وایي خر نه دی، خر ته تاسو وګورئ د ټول عمر محنت کړی، د هر چا نه زیات محنت کړی، خو 100 کاله مخکې هم خر و، اوس هم خر دی. یعنی په زیات محنت نه ده، محنت په صحیح ځای کې. کوم یو څیز چې نن موږ زده کوو هغې ته ویل کېږي کریټر اکانومي. کریټر اکانومي یو داسې څیز دی چې دا زه د خپل ځان دپاره خوښوم. د خپل ځان دپاره څنګه خوښوم، مخکې په دې باندې ما دومره خاص کار نه کوم، خو چې کله ما وکتل په دې کې چې څه دي، نو په دې وجه باندې زموږ نور داسې کارونو په نور ځایونو کې زما فوکس و، هغه څیزونه ما مکمل پرېوستل، ځکه دغه انډسټري چې کوم ده دا آلریډي ډېره زیاته غټه ده، ورځ په ورځه دا نور هم همداسې روانه ده او مخ په وړاندې ځي. نو هغه ټول کارونه موږ پرېوستل، ما په خپله په کریټر اکانومي کې مطلب ټول فوکس مې همدې ته ورکړو. کم یو قسم چې ما ته نږدې وي، که هغه زما ورور دی او که هغه هر څوک دي، هغه ته زه همدغه مشوره ورکوم چې کریټر اکانومي ته راشم. کله هم چې یو کس زما نه مشوره وغواړي چې زه څه وکړم، کوم یو کار به ښه وي، کوم یو کار په راتلونکي وخت کې مخ په وړاندې روان دی، بس زه ورته یو جواب ورکوم، که زما مني نو کریټر اکانومي ته راشه. خو اخر دا کریټر اکانومي ولې هغه ځکه چې ګوره په 2024 کې 2024 کې داسې تقریبا د $2.5 بلین وه، په 1 بلین کې 1000 ملیون وي. اوس ورته سوچ کوه، دا یعنی دا آلریډي څومره ګرو شوی وه په هغه ټیم کې، او اوس پرې نږدې وخت کې په 2026 کې یا داسې ووایي په 2027 کې داسې تقریبا 500 بلین ته به ورسېږي. همداسې روانه ده، همداسې ګرو کېږي. اوس راتلونکی وخت د همدې څیز دی. په دې وجه باندې زه تاسو ته وایم او زه هر چا ته وایم چې راشئ او په دې کې ځان ته د اوس نه خپله حصه وکړئ. دغه یو څیز باندې خو موږ د سره خبره ونه کړه چې دا کریټر اکانومي دا خیر وایسته، دا کومه بلا ده. نو کریټر اکانومي اصل کې مطلب دا دی چې تاسو یو کریټر جوړ شئ، تاسو
کانټینټ جوړول سٹارټ کړئ د کانټینټ جوړول نه زما مطلب دا دی چې په فیسبوک باندې ویډیوز اپلوډ کول په ټیک ټاک باندې یا په یوټیوب باندې بیا چې کله زموږ دغه پیج اکاونټ یا چینل مونټایز شي نو دی نه موږ ارنینګ کوو اوس په دې خبرې سره ډېر داسې کسان به هغوی وو چې موږ ویل چې کم داسې نوی څیز به وي د دې په باره کې خو موږ یو شل ځل ته اورېدلي دي خو که زه درته ووایم ته چې د کوم څیز سوچ کوې که نه د هغه بلکل هم نه دی دا د هغې نه ټوټلي ډفرنټ دی د دې څیز په باره کې نه تاسو اورېدلي دي نه تاسو کتلی دی د دې څیز په باره کې ما ته هله پته ولګېدله چې کله ما د انګلیس سایډ ته کار سټارټ کړو په هغه ځای کې ما زده کړل دا هر څه زما ذهن ورسره چینج شو په دې وجه باندې زه رالم ویل چې نن په دې ویډیو کې زه تاسو سره دغه ټول څیزونه شیر کړم خو کوم یو څیز چې موږ زده کوو که نه هغه لا اوسه پورې موږ سټارټ کړی نه دی هغه لا اوسه پورې موږ تاسو ته ایکسپوز کړی نه دی او که په دې باندې ته کار سټارټ کړې نو دا ستا لپاره بلکل لایف چینجینګ ثابتېدلی شي د دې خبرې زه تاسو ته ګارنټي هم درکولی شم ځکه ما پکې ډېر څه وکتل په ځینې خلکو باندې دغه خبرې په یوټیوب باندې د کامیابېدلو دا به ډېرې بورینګ لګي او مزه ورته نه ورکوي ځکه دوی په یوټیوب باندې ډېرې زیاتې ویډیوز کتلي څه فایده یې ورته نه کړي او دوی دا سوچ کوي چې دا نه دي دا غټې خبرې دي دا زموږ د خلکو د وس کار نه دی په دې باندې ډېره زیاته غټه پیسه لګېږي ټولز بالي په ایډیټینګ کې تمنیل یو څیز بل څیز او دا سوچ کوي چې په دې کې غټ محنت لګي او کم از کم 15 کال اخلي او که زه تاسو ته ووایم چې دغه خبرې د حقیقت سره بلکل هم تعلق نه ساتي نه په دې کې پیسه لګي د موبایل نه سټارټ کولی شي کېدای شي د موبایل پیکیج پیسې هغه دې ولګي دې نه علاوه یو پیسه به هم نه لګي نو ورکې د غټ محنت ضرورت شته محنت ورکې شته خو لږ ډېر محنت او نو ورکې دومره کلونه لګي ځکه اوس مخکې چې موږ لاړ شو زه تاسو ته داسې چینل ښیم چې هغه له 4000 غنټو واچ ټایم ته نه دی رسېدلی 1000 سبسکرایبرز د هغه پوره شوي نه دي او بیا هم د هغه ارنینګ سټارټ دی مطلب د یوټیوب نه پیسې ګټي څومره پیسې ګټي دومره ګټي چې هغه هغومره څوک په 100K سبسکرایبرز باندې په 100,000 سبسکرایبرز باندې نشي ګټلی ولې ځکه چې هغه محنت کوي صحیح ده لږ محنت کوي خو په صحیح ځای کې محنت کوي اوس ډېر داسې کسان به و چې د هغه چینل مونټایز نه دی نو بیا یې څنګه ارنینګ سټارټ دی نو ګوره پیسې ګټل دا صرف د مونټایزیشن سره تعلق نه ساتي نورې داسې 100,000 طریقې دي چې په هغې طریقه باندې خلک د مونټایزیشن نه هم زیات ارنینګ کوي په همدې کې الحمدلله زموږ خپل هم یو چینل دی چې د هغې زیات ویوز راشي که نه 1000 ویوز راځي هم په مشکل باندې 1,500 2,000 خو ډېر په مشکل راځي خو چې هغه محنت په صحیح ځای کې کېږي که نه نو دومره ارنینګ کوي چې هغومره څوک په 1 میلیون سبسکرایبرز باندې هم نه کوي اګین همدغه یو خبره شوه که نه چې په دې نه ده چې ډېر محنت به کې کلونه محنت به کې لږ محنت کوه خو په صحیح ځای کې کوه نن سبا ډېر داسې کریټرز دي چې هغوی ښه محنت کوي خو بیا هم نه ګرو کېږي چینل یې کامیابېږي نه ولې ځکه چې دوی کمپلیټلی په غلط ځای کې لګیا دي په یو داسې ځای کې چې هغه دوی لپاره بالکل نه دی په فرست نمبر باندې که چېرته ته غواړې چې یو کانټینټ کریټر جوړ شي الریډي د یو غټ سوچ نه وي نو زه درته یو بیسټ مشوره درکوم یو داسې مشوره چې زه د خپل ځان لپاره خوښوم راشه او په شارټس باندې کار سټارټ کړه مطلب صرف د شارټس لپاره ځان ته چینل جوړ کړه اوس شارټس درته ولې ښیم ځکه چې ګوره که تاسو وګورئ که نه د یوټیوب چې خپل کوم CEO دی نو هغه وویه چې په 2024 کې 2024 کې ډیلی ویوز په شارټس باندې به چې راتلل هغه 80 بلیونه اویا بلیونه ها سوچ ورته وکړه بیا په 2025 کې دا څومره ته ورسېده دا 200 بلیونو نه هم زیات شو د اویاو نه 200 بلیونو ته لاړل اوس په دې 2027 کې پرې نږدې وخت کې دا به څومره ته رسي دا به د 500 بلیون نه لا د دې نه به هم دا زیات کېږي نو تاسو ورته وګورئ دا انډسټري د شارټس چې کومه دا الریډي ډېره زیاته غټه ده ورځ ته ورځ دا مطلب راتلونکي وخت به همدغه شارټس شي د خبرې مطلب مې دا نه دی چې لانګ ویډیو به ختم شي خو دا شارټس ویډیو نه دی دا به ډېر زیات عام شي په دې کې تاسو فیس کیم هم جوړولی شي یعنی کې دغه شان کیمرې ته مخامخ تاسو راځئ او خپل شارټس جوړوئ خپل کانټینټ په دې کې تاسو فیس لیس هم جوړولی شي که ته وغواړئ ته په دې کې په خپل هم پې خبرې کولی شي که ته پې خبرې نشي کولی یا نه غواړې چې وکړي نو بیا AI لکه 11 لیب یا داسې نور ټول د هغې په مدد سره ته په دې باندې وایس اوور هم کولی شي په دې کې زه تاسو یو بیسټ اگزامپل درکړم نو هغه بولټ موټیویشن دی دا چینل که چېرته په سوشل پلیټ کې تاسو سرچ کړئ نو هر میاشت کم از کم 400 میلیون ویوز دا اخلي او ارنینګ څومره کوي په یو انټرویو کې دا په خپله وایي دا چینل چې راچارې و داسې میاشت راغلی چې موږ 100K US هم ګټلي دي یعنی $1,00,000 اوس ورته حساب وکړئ چې دا څومره پیسې شوي که چېرته دا ګټلی شي تاسو هم ګټلی شي خو دا صرف د په یوه میاشت کې ګټلي یعنی هره میاشت دا $1,00,000 نه ګټي دا غلطه خبره ده
خو هغه کم هم چې ګټي کنه نو هغه کم از کم $10,000 $40,000 دا خو د ایوریج وي ځکه د ویوز ته تاسو وګورئ نو په دې وجه باندې زه دلته تاسو دا وایم چې صحیح ده ته 400 میلیون ویوز ماخله د میاشتې ته یو لک ډالر مګټه ته $10,000 مګټه که چېرته ته د میاشتې کم از کم 2-3 میلیون ویوز هم واخلي نو راته ته $200 $1.5 دا ورته په اسانه باندې ګټلی شي یعنی ته په دغه 2-3 میلیون ویوز باندې ته د خپل جاب نه خلاصېدلی شي دا 300 اخلي نو په دې کې څه چللی او په تا کې څه چللی دا کم رقم ته کانټینټ اپلوډ کوي ته ورته وګوره دا په انټرنیټ باندې د یو ځنه کلیپ راوخلي د بل ځنه کلیپ راوخلي دا کانټینټ د خپل نه دی د نور خلکو ویډیوز راخلي اپلوډ کوي خو په دې کې یو خبره ده د خبرې مطلب مې ګوره دا نه دی چې دا بس کاپی پیسټ کار کوي ډېر زیات آسان دی خو مهنت ورګشتره دا دغه کلیپس دا ترانسفورم کوي په دې کې ترانسفورمیشن دی د ترانسفورمیشن مطلب دا دی چې صحیح دی دا بل ځنه خو کلیپ راوخلي خو دا به بیا ښکلی ایډیټینګ وکړي د دې یو ویډیو دوه تاسو وګورئ څومره ښکلي سب ټایټل دی په ایډیټینګ ته وګوره او لږ ډېر وایس اوور هم پکې دی او صرف د ایډ ریونیو نه دا سپانسرشپ هم اخلي که د هغه انټرویو تاسو کتلی نو دا و چې کله چې زما چینل نوی مو لږ ډېر ویوز مې راتلل سټارټ شو نو ما ته وایي یو مووي کمپني ده د هغې له طرفه ما ته سپانسرشپ راغی دا سپانسرشپ څومره تقریبا چې $15,000 صرف د یو شارټس ویډیو نو د شارټس فارم دنیا دا الریډي ډیره زیاته غټه ده په راتلونکي وخت کې دا به نور هم ډیره زیاته غټه شي نو ته ولې نه راځې راشه او خپل حصه ورکې واخله خو بیا هم درته وایم چې سیریس کار بکې دا خلک سټډي کوه د دوی چینل وګوره دغه شانې نور چینل وګوره او کار په سټارټ کې دوی چې څنګه کار کوي هغه شانې ته هم کوه او بل د دې په باره کې هیڅ ټینشن مه کوه چې په دې باندې کار څنګه کیږي زموږ همدغه د یوټیوب آنلاین اکیډمي چې کوم دا کوم کورس چې تاسو جوین کړی دی په دې کې درته په شارټس باندې په نږدې وخت کې یو کمپلیټ کورس ایډ کوو په دویم نمبر باندې دغه نصیحت او دا کار د هغه خلکو لپاره دی د چا عمر چې د 18 کالو نه واخله تر تقریبا د 13 کالو پورې وي ولې دغه کسان یادوم ځکه چې دا ځوانان دي او په دوی کې یو عجیب قسم انرژي او طاقت ورته الله تعالی ورکړی دی نو که تاسو غواړئ چې فیمس شي خپل نوم جوړ کړئ او په ژوند کې ډېر زیات مخکې لاړ شي په خپل ځان باندې فخر وکړئ نو بیا زه تاسو دا وایم که نه چې په پرسنل برانډ باندې کار سټارټ کړئ یو داسې چینل چې په هغه کې ستاسو خپل پرسنل برانډ جوړ شي اوس د پرسنل برانډ مطلب سره د پرسنل برانډ مطلب دا دی چې ته کانټینټ سټارټ کړي هغوی سره ستا د فیس ویلیو دا ورسره جوړ شي او دا راته ولې وایم دا راته په دې وجه باندې وایم که چېرته په پرسنل برانډ باندې تاسو کار سټارټ کړئ په دې کې تاسو کامیاب شئ نو تاسو به په ژوند کې څه غټ څه وکړئ او د دغه یو پرسنل برانډ چینل چې کوم دی که نه د دې نه تاسو په مختلفو طریقو باندې ښه ښکلی ارننګ کولی شئ لکه ایډ ریونیو به هم وي همدغه شانې سروسز به وي سپانسرشپ به ورکوي خلک به ورته سپانسرشپ درکوي د دې بیسټ اگزامپل به زه تاسو ته یاد کړم درو وراټی کوم چې د انډیا دی نو تاسو وګورئ هغه څومره ویوز اخلي او دغه ویوز سره هغه څومره مشهور شو او دغه ویوز د عام ویوز نه دی بلکې هغه هر میاشت په لکونو ډالر ګټي دغه یو سپانسرشپ کم از کم د $10,000 نه واخلي تر د $10,000 پورې وي هغه په ویډیو کې چې د یو څیز په باره کې خبرې کوي د دې هر څه نه علاوه د هغه خپل سروسز دي نو که چېرته هغه دغه شانې پرسنل برانډ جوړولی شي دغه شانې کامیاب چینل جوړولی شي تاسو هم جوړولی شي د هغه اولډسټ ویډیو تاسو وګورئ د کم ځای نه شروعات کړه اوس کم ځای ته ورسېدو په هغه او په تاسو کې فرق صرف دومره دی چې هغه سټارټ واغستو هغه کنسسټنټ کار وکړو کار یې پرې نه غوښتو تاسو سټارټ نه اخلئ او کله چې سټارټ واخلئ نو بیا تاسو کنسسټنټ کار نه کوئ یو ویډیو دوی د اپلوډ کړو بیا وګورئ زما ویوز نه راځي بس خبره ختمه یا بل چینل سټارټ کوي یا د سره سټارټ نه کړي دلته په پاکستان کې تاسو زم ټي وي ته وګورئ هغه کیمرې ته مخامخ هم نه راځي فیس لیست دی لس 15 منټه ویډیو جوړئ دغه ویوز ته تاسو وګورئ دغه سبسکرایبرز ته تاسو وګورئ هغه ځان دپاره څومره ښکلی پرسنل برانډ جوړ کړی دغه پرسنل برانډ زه د خپل ځان دپاره هم خوښوم په یوه ما په خپل هم کار سټارټ کړی ما به د انګلیش سایډ ته کار سټارټ کړی خو دې خبرې مطلب دا نه دی چې تاسو هم د انګلیش سایډ ته کار سټارټ کړئ تاسو د پښتو سایډ ته هم سټارټ کولی شئ د اردو هندي سایډ ته هم د انګلیش سایډ ته هم کم یو سایډ چې ستاسو خوښ وي عربي دی ولې نه وي جرمن دی ولې نه وي عبدالله کوم چې زما ورکوټ ورور دی هغه ته ما په همدغه څیز باندې کار سټارټ کړی ځکه چې پرسنل برانډ وي ټایم اخلي خو بیا په ځان باندې فخر کوي او تاسو سره چې اوس کوم ټایم دی کوم انرژي ده نو دا ټول عمر نه په ترډ نمبر باندې که چېرته ته نه غواړې چې په یوټیوب باندې کار وکړي خو بیا هم غواړې چې په یوټیوب باندې کار وکړي نو بیا ترې کار وکړه چې یوټیوب اټومیشن ته راشه د یوټیوب اټومیشن مطلب سره او دا ما چې اوس کوم خبره وکړه دا کنفیوزینګ خبره د دې مطلب سره یوټیوب اټومیشن دې ته وایي که نه چې ته به کیمرې ته دغه شانې مخامخ هم نه راځي او د زم ټي وي په شانې په ویډیوز کې به ستا اواز هم نه وي ایډیټینګ به ستا نه وي تمنیل به ستا نه وي او بیا به هم ستا لپاره چینل دا به چلیږي دې ته ویل کېږي اټومیشن یوټیوب اټومیشن او په دې کې خلک داسې کار کوي چې یو چینل کامیاب شي بل چینل جوړ کړي
بلې کامیاب شي بل جوړ کړي، د چا ورکې 50 چینلې وي او د چا ورکې د 100 نه هم زیاتې چینلې وي، ځکه چې دا یو قسم ته بزنس دی. او هغه خلک کیمرې ته مخامخ نه راځي، هغه خلک څوک پیژني هم نه، خو بیا هم د هغوی چینلې روان وي او ډېر غټ ارننګ ته کوي. دې ته ویل کېږي د یوټیوب اټومیشن بزنس. په دې کې استعمال کېږي د AI، خو صرف د AI نه بلکې د نورو خلکو. د دې یو بیسټ اگزامپل چې تاسو درکړم کنه، نو هغه په یوټیوب باندې د پینټ ایکسپلینر دې چینل ته تاسو راشئ، د دې یو ویډیو تاسو پلی کړئ، نو د ټارګټ کړي دی انګلیش آډینس، د کم CPM RPM دا چې ډیر زیات های وي. ورته وګوره دا وایس د دې نه دی که چېرته چا په یوټیوب اټومیشن باندې لږ ډېر کار کړی وي، هغه ته به پته لګي چې دا وایس د 11 لیب دی. ویوز ته تاسو وګورئ، سبسکرایبرز ته تاسو وګورئ، او صرف دومره اندازه تاسو وکړئ د سوشل بلیډ نه چې دا به منتلی ارننګ څومره کوي. دې ته ویل کېږي یوټیوب اټومیشن. او په دغه څیز باندې په یوټیوب اټومیشن باندې تاسو چې کوم کورس جوین کړی په هغه کې الریډي ښه په تفصیل سره مونږ خبرې کړې دي. خو په دغه څیز کې یو مسله شته، او هغه مسله دا ده چې په سٹارټ کې که تاسو سره پیسې نه وي ته انویسټمنټ نشئ کولی، صرف موبایل وي ورسره او د انټرنیټ کنیکشن وي ورسره، او غواړئ چې په یوټیوب اټومیشن باندې کار وکړي، نو بیا به ته په خپله کار کې محنت به ورکې کوي، او پته نه شي چې ستانه به 3 میاشتې لري، 6 میاشتې به لري، که 1 کال به لري. خو چې کله په دې ټیم کې دا چینل ته په خپل محنت باندې کامیاب کې، د هغې نه ارننګ راتلل سٹارټ شي، د هغې نه بعد بیا ته کار کولی شي چې یو ټیم هایر کولی شي، ایډیټینګ، تمنیل، SEO، وایس اوور او دا ټول کارونه هغوی به ورته کوي. بیا چې هغه چینل کامیابېږي نو بیا په همدې طریقې باندې خلک بل چینل هم کامیابوي، بل چینل هم کامیابوي. په سٹارټ کې په دې کې پکارېږي ټولز وغیره، د هغې لپاره به ستا داسې لږې ډېرې پیسې دې ته به ضرورت وي. زه چې کله په خپل یوټیوب ته رالم نو ما داسې څیزونه نه سټارټ کړي، ما په یو پیسه هم نه ورکړي، یو بیکاره موبایل را سره و، د هغې نه مې سټارټ واغوستو، او په نږدې وخت کې زما ارننګ څومره وه $1300. ها دې خبرې ته تاسو سوچ وکړئ چې دا څومره پیسې رالي، او په هغه ټایم کې به زما تنخواه څومره په سکول کې، لول $3,500 وه، بیا $8,500 PKR. نو چې کله ما $1300 وکتل نو ما ویل زما دماغ خراب دی، زه کمه کلم چې دلته په سکول کې ټیچنګ کوم، هر څه مې په ځای باندې پرېغوستل، یوټیوب ته مې ځان وقف کو. یو ډېر اهم خبر زه غواړم چې دلته تاسو ته درکړم، ډېر داسې کسان دي چې موږ سره کانټیکټ کوي، هغوی غواړي چې زموږ افیس ته په پېښور کې انسټیټیوټ ته راشي، خو زموږ افیس تقریبا 15-16 میاشتې وشي چې موږ بند کړی نه دی، بلکې مکمل موږ ختم کړی دی. اوس زموږ انسټیټیوټ افیس نشته دی. د هغې مین ریزن دا دی چې دغه افیس به زما نه ډېر زیات ټایم اخیستو، او زه خپل هلته نشم تللی. بل طرف ته که زه وګورم نو یو بیکاره د یوټیوب چینل نه دی، هغه د دې افیس نه ډېر پروفیټ کوي او ډېره فایده کوي. نو په دې وجه باندې افیس هر څه هغه مونږ ختم کړي. خو زموږ آنلاین اکیډمي شته چې په هغې کې تاسو د دنیا د هر ګوټ نه تاسو رجسټریشن کولی شي، او دغه د یوټیوب زده کړې دور کې تاسو کولی شي. نمبر 4، که چېرته ته غواړې چې د 4,000 غنټو واچ ټایم ته د رسېدلو نه مخکې او 1,000 سبسکرایبر چې کوم دي، د دې نه مخکې ستا چینل مونټایز شي او ته ارننګ سټارټ کړي، نو بیا دا 4 نمبر باندې دغه څیز ستا لپاره دی. اوس به تاسو وایئ چې دا څنګه ممکن دی، د مونټایزیشن نه مخکې څنګه ارننګ سټارټ کېږي؟ ارننګ خو صرف او صرف مونټایزیشن سره وي. که چېرته ستاسو دا سوچ وي نو زه حیران دلته یم چې تاسو ته ولې د دغه نورو طریقو په باره کې پته نشته. ما ته هم پته نه وه، خو کله چې د انګلیش سایټ ته ما کار سټارټ کړو نو دا هر څه ما وکتل، هر څه ما وپېژندل، په دې وجه باندې تاسو سره هم شیر کوم نو تاسو هم په دې باندې کار سټارټ کړئ. دا یو داسې څیز دی که نه، که چېرته په دې باندې په صحیح طریقې سره ځان پوه کړو نو بیا به ته وایټ سټوډیو بار بار به نه کولی ویلې دې لپاره چې سبسکرایبرز مې زیات شو که نه، واچ ټایم ته ګورې چې اوس زر تر زره زما چینل مونټایز شي چې ارننګ مې سټارټ شي، دغه څیز به مکمل ستانه هیر شي، ځکه بیا ته صرف او صرف خپل ارننګ ګورې، او ارننګ به هلته په وایټي سټوډیو کې تا ته نه ښکاري، به تا ته په بل ځای کې ښکاري. نو که ته غواړې چې دغه شانې چینل لاس ته راوړې، بیا د دې لپاره به ته داسې کار کوې چې تا سره یو سکیل نه دی، هنر، دا ضروري دی. که چېرته سکیل در سره نه وي بیا په دې باندې خو ته کار نه شي کولی، نو په فری کې ته څنګه کار کوې چې سم درته نه درځي. که سکیل در سره نه وي نو سکیل زده کړه، بیا راشي په دې باندې کار سټارټ کړه. او په دې باندې د پوهېدلو لپاره زه تاسو یو سمپل اگزامپل درکوم. فار ایگزامپل ستا په لاس کې یو سکیل دی، یو هنر، او هغه هنر دی انګلیش. یعنې ته په خپل انګلیش ویلی شي او ته خلکو ته انګلیش ښودلی شي. انګلیش خو ډېره عامه ژبه ده، هر چا ته به ورځي. تاسو یقین وکړئ د دې نه تاسو دومره سره اوچتولی شي چې دا ستاسو صرف ستاسو نه بلکې ستاسو د ټول فیملی لایف چینج کولی شي. فار ایگزامپل ستا په لاس کې دغه د انګلیش سکیل دی، تا د ځان لپاره چینل جوړ کړو، خو دې په ځای چې ته خلکو ته سمپل عام انګلیش وښایې چې دې سیسته په انګلیش کې څه وي، هغې سیسته په انګلیش کې څه وي، او 10 جملې او 100 جملې او 2000 جملې، دا سمپل انګلیش دی، عام انګلیش دی، دا هم ښه دی، خو په دې کې ته دومره خاص ارننګ نشي کولی. یعنې ستا چې څه ګول دی که نه،
هغه به ته په دې کې ډېر زیات په مشکل باندې اچیو کې د دغه عام انګلیش په ځای باندې که چېرته ته داسې کار وکړې چې ته سپیسیفیک خلک ټارګېټ کړي ته صرف او صرف آیلټس سټارټ کړي ستا په چینل کې صرف او صرف آیلټس وي اوکې نیکسټ سټیپ به ستا دا وي تا سره چې کوم نالج دی کوم علم دی در سره د آیلټس په باره کې دا ستا سکیل نه دی دا به راواخلې دا به ته پروډکټایز کړي د پروډکټایز مطلب دا چې دې نه به ته یو پروډکټ جوړ کړي یعنی ته به ویډیوز ریکارډ کی یو پروګرام به جوړ کی یو کورس پر دې نه جوړ کی ستا دا پروګرام ستا دا کورس دا ستا یو ډیجیټل پروډکټ شو صرف آیلټس نه اوس که ستا په لاس کې هر یو داسې سکیل وي زه ته اگزامپل درکوم دې ته وګوره د دې نه آیډیا واخله نو بیا ته هم دغه د آیلټس په باره کې ویډیوز اپلوډ کول سټارټ کی تا لومبني ویډیو اپلوډ کړل په خپل چینل باندې چې په هغه کې تا د آیلټس په باره کې خلکو ته څه مفید ویلیوبل دی ورکې څه وښودل د خلکو هغه ویډیو خوښه شوه او څه یې زده کړل په هغه ویډیو کې تا دا خبره کړې چې که تاسو غواړئ چې په تفصیل سره دا ټول هر څه زده کړئ سټیپ بای سټیپ نو زموږ یو پروګرام شته پیډ پروګرام پیډ کورس هغه تاسو جوین کولی شئ یا تاسو داسې ووایئ زموږ آنلاین اکیډمي ده لکه څنګه چې د دروفراټ د مختلف قسم کورسز دی ورکړي نو فرض کې په هغه ویډیو باندې دومره ویوز رانل صرف 100 ویوز پرې راغلل تاسو ته پته راغلی چې 100 ویوز هیڅ هم نه دي خو ته سوچ وکړه که چېرته په دغه 100 ویوز کې صرف او صرف 15 کسان هم راشي ستا دغه کورس پرچیز کړي ستا د کورس قیمت $200 وي $200 د آیلټس دپاره ډېر عام فیس دی دومره غټ فیس نه دی نو دغه 15 کسانو نه به ته څومره چارج کړي په 100 ویوز باندې کم از کم $1000 بیا ورته سوچ کوو که چېرته ستا په ویډیو باندې 1000 ویوز راشي منتلی ستا 15-16 ویوز راځي په هغه کې ته 100 کسان کنورټ کړي په همدغه طریقه باندې زیات خلک ارننګ کوي ویوز ته چې وګورئ دومره ویوز نه راځي خو د هغوی ارننګ ډېر زیات وي دې ته ویل کېږي سروس بیس چینل نو په دې باندې تاسو هم کار کولی شئ او دا خو تاسو الریډي پته ده په دغه سیز باندې چې د 4000 غنټو واچ ټایم او 1000 سبسکرایبرز نه مخکې به ارننګ څنګه سټارټ کړي د دې په باره کې الریډي په همدغه یو کورس کې موږ تاسو ته کورس ایډ کړی دی انشاءالله چې تاسو به کتلی وي او تاسو به ډېر څه زده کړي وي یو کلاس 2 ور کې پاتې دي هغه به هم په نږدې وخت کې اپلوډ شي خو یو خبرې خاص خیال وساتئ دا سروس بیس چینل چې کوم دی که نه دا په پښتو کې زیاتره کار نه کوي مې بي چې تاسو سره یو داسې آیډیا وي یو داسې سکیل وي چې په پښتو کې هم د تاسو کار واخلي خو په پښتو کې دغه چینل اکثر له ناکامیابه دي تقریبا یو څو ورځې مخکې موږ تاسو ته یو چینل ښودلی چې هغه د امیزون په باره کې ټیچینګ کوي په انګلیش کې دغه د یو پروګرام د امیزون کورس چې ورکوي د هغې پرایس څومره دی $2,500 نو مطلب هغه سره چې د امیزون په باره کې کوم نالج دی د هغه په لاس کې چې کوم سکیل دی اوس که د امیزون وي که انګلیش وي که هر څه وي دا په تاسو باندې ډیپینډ کوي هغه هغه سره هغې نه یو پروډکټ جوړ کړی دی ډیجیټل پروډکټ او هغه خلکو ته ورکوي که چېرته موږ په امیزون باندې پروډکټ خرڅوو نو هغه تاسو ته پته راکړه چې په هغه کې څومره مسلې وي څومره لانجې وي ورکې په سټارټ کې په هغې باندې څومره خرچه راځي خو بیا د هغې پروفیټ هم ګوره داسې نه وي لکه څنګه چې دغه ډیجیټل پروډکټ وي نو زه تاسو ته ریکویسټ کوم چې څه ناسې سکیل به در سره خامخا وي که در سره نه وي زده که بیا دغه سکیل نه دا پروډکټایز کا پروډکټ ته جوړ کا او د یوټیوب په مدد سره د سوشل میډیا په مدد سره صحیح خلکو ته ځان ورسوه داسې خلکو ته چې هلته ستا د سکیل د دې هنر د دې قدر وي او د دې تا ته غټ قیمت درکولی شي ما تاسو یو خبره هم کړې وه په کورس کې مې تقریبا درته ویلي وه زموږ دغه د یو ایل انګلیش چینل چې کوم دی په کوم ټایم کې زموږ دا مین چینل او اوس چې زموږ نور چینل دی نو دا زموږ مین چینل نه دی په دې باندې موږ داسې خاص کار هم نه کوو زه تاسو تقریبا بار دا وایم چې په پښتو کې تاسو کار مه سټارټ کوئ خو اوس په همدې ویډیو کې ما راته وویله چې داسې ټایم هم راغلی چې موږ په هغه ټایم کې د دې چینل نه څه تقریبا په یوه میاشت کې موږ ته $1800 میلاو شوي که زه تاسو ته ووایم یو پوښتنه درنه کومه چې تاسو وایئ د دې چینل نه به د کومې ورځ نه چې موږ کریټ کړی تر اوسه پورې چې د دې نه به موږ څومره ارننګ کړی وي ټوټل $15,000 $10,000 او که $1,000 په حقیقت کې د دې خبرې الله ګواري چې کم از کم $1,00,000 ارننګ به موږ د دغه زه چې ورته بیکاره چینل وایم او زه چې وایم په دې کې څه نشته د دې چینل نه موږ ارننګ کړی نو که چېرته په دې چینل کې دومره ارننګ وي تاسو سوچ وکئ که نه په نورو چینل کې به څومره ارننګ وي نو دلته د دې خبرې مطلب دا هم دی که چېرته په انګلیش کې کار نشي کولی که چېرته په اردو هندي کې کار نشي کولی په پښتو کې سټارټ والی په پښتو کې هم دلته هر څه شته او بیا تر وروسته انګلیش سایټ ته هم تللی شي اردو هندي سایټ ته هم تللی شي کوم سایټ چې ستا خوښ وي په هغې باندې ته کار سټارټ کولی شي کله چې ستا جیب ته لږې ډېرې پیسې راتلل خو سټارټ شي که نه په 5 نمبر باندې د دې هر څه نه علاوه
دوه های ډیمانډ سکل درته ښیم داسې سکلز چې هغه تاسو زده کوئ میبي چې زیاتو کسانو ته الریډي ورځي د هغې ډیمانډ ډېر زیات دی که چېرته په صحیح ځای کې دغه سکل تاسو یوټیلایز کوم په فرست نمبر باندې تمنیل ډیزاینر ما راته وویل کنه کریټر اکانومي نه ده د الریډي ډېر زیاته غټه ده ورځ په ورځ دا نور هم غټېږي هر یو کس غواړي چې په یوټیوب باندې کار وکړي فیسبوک ټیک ټاک باندې نو دغه خلکو ته ضرورت دی د تمنیل نو زده که په یوټیوب باندې او که د هر ځای نه زده کې چې یو ښکلی تمنیل څنګه جوړیږي اوس په موجوده وخت کې که زه درته خبره وکړم زموږ تمنیل ډیزاینر چې کوم دی د دې چینل لپاره موږ د تمنیل نه جوړوي زموږ چې کوم نور چینل دی د انګلیس سیټ ته د هغې لپاره چې کوم تمنیل جوړوي نو د یو تمنیل تاسو پته شته زموږ نه څومره چارج کوي کم از کم $20 $10 صرف او صرف د یو تمنیل د هغه تمنیل د تاسو چې په سکرین باندې ښکاري دغه شان تمنیل تاسو هم جوړولی شئ تاسو سوچ وکړئ که نه چې د میاشتې به دې ته موږ څومره کار ورکوو خو دا هم درته وایم داسې کسان هم شته چې هغوی په 200 روپۍ باندې تمنیل هم جوړوي مطلب 200 PKR چې $1 هم نشو نو چې سکل زده کوې که نه یو هنر زده کوې بیا د ځان مه خلاصوه بیا داسې زده کړه چې ستا په شانې بل څوک نشي کولی په سیکنډ نمبر باندې زه تاسو دا مشوره درکوم چې ایډیټینګ زده کړئ ځکه هر یو کس غواړي چې یوټیوبر شي په سوشل میډیا باندې کار وکړي نو دوی ته به دغه ویډیوز دا به ورته څوک ایډیټ کړي دا به ورته ته ایډیټ کړي او ایډیټینګ کې چې کوم دی په دې کې هم ډېره غټه پیسه ده په دې کې ډېر څه شته مطلب فیوچر ورکې شته اوس په موجوده وخت کې موږ سره چې کوم ایډیټرز دي نو سمپل کار چې موږ ته وکړي د یو منټ زموږ نه $4 چارج کوي سمپل کار ها داسې کار ورکوي چې د یو منټ زموږ نه $15 هم چارج کوي داسې ورکوي چې د یو منټ زموږ نه $1 هم چارج کوي د یو منټ $14 هم چارج کوي د یو منټ $15 هم چارج کوي او پته درته شته $40 هم چارج کوي صرف د یو منټ نو ډیپینډ په ایډیټینګ باندې کوي چې ته څنګه ایډیټینګ کوي کم رقم ته ایډیټینګ کوي او په دې دواړو کارونو کې بهترینه خبره دا ده چې دا داسې نه چې یو کس راغی او په تا باندې تمنیل جوړ کړو بس خبره ختمه شو دغه کس داسې ووایي که نه چې تا ته ټیکه درکړي بس ده ته به ته تمنیل جوړوي ده ته به ته ایډیټینګ کوي موږ سره چې کوم ایډیټران دي کافي ټیم یې وشو موږ ټول کار همدې ته ورکوو په لاست کې یو خبره راته کومه چې بس سٹارټ واخله ډیر سوچونه مه کوه دا سم چېرته ما وښودل مې ستا په ذهن کې څه وي یوټیوب ته راشه او بس پرې کې یو صحیح سټارټ کړه ما تاسو ته یو مثال درکړی و که نه چې یو باچا و هغه د واورې یو غټ ګټ راوړو او یو کس ته ویل چې د دې نه ما ته څه جوړ کړه هغه ورته ویل چې د دې نه زه تا ته څه جوړ کړم وایي ته راشه سم دې راته جوړ کړه نو د کس سوچونه کول چې زه دې ورته شیر جوړ کړم یو سپی ته جوړ کړم ډاینوسار ته جوړ کړم کوم یو څیز به بادشاه خوښ شي سوچونه کول په دې کې چې شاته وکتل هغه د واورې ګټ نو هغه ویلی شوی او ختم شوی نو همدغه شانې ستاسو نه هم د واورې ګټ نه دا به درنه ویلی شي کم ټیم چې سره دی کم انرژي تاسو ته الله درکړی دا به ټول عمر نه وي دا به ختم شي بیا به هیڅ سم نه کېږي نو راشه او سټارټ واخله Now at the end of the video I want to give you a small gift او هغه gift دا دی که چېرته تاسو غواړئ زموږ د یوټیوب آنلاین اکیډمي چې کوم دا په فری کې تاسو ټیسټ کوئ یعنی مطلب بغیر د څه قسم پیمنټ نه تاسو زموږ پیډ کلاسز دا وګورئ بیا هم دا اوس زموږ سپورټ ټیم سره رابطه وکړئ تاسو به تقریبا 15 کلاسز میلاو شي دغه 15 کلاسونه به تاسو بالکل په فری کې دومره زده کړه وکړئ چې سره به تاسو ذهن کولاو شي دومره زده کړه به وکړئ چې دغه شان د یوټیوب په ویډیوز کې به تاسو هیڅ کله نه کړي Thank you so much guys for clicking on this video. See you next time.